Square Station. తర్వాత వరసమాది గ్రౌండ్ म्यूजियम ऑफ जुवालजी. दावा नाही दा दे ह्यूस्टन UST da kada او دا څه تاسو ته زرا ورسېدم ह्यूस्टन دا د یوټیوبرۍ سره پوه دا دی زبردست مزدار د هسپتال دی یونیورسټي کالج هسپتال ډېر ښکلی دا هسپتال دی او زه په دې باندې ورځم دا ډېر داسې دغه طرف چې راشي که نه دې خوا ته دا هسپتال دا بلډینګ دی ډېر مزدار او دغه ته بیا دا نوي بلډینګ دی دا وایي دی دا زاړه زبردست دی ته وګورئ یونیورسټي کالج لندن دا بلډینګ هم دی دا ټاخې مقصد ډېر مزدار ګورئ ډېر داسې دی چې څه وایي دا د ګور سټریټ دغه نظر رالم د ایسټرن سټیشن نه دی خوا او دا بیا یونیورسټي سټریټ دی او دلته چې کوم دی نو دا ګور سټریټ او دا په دغه باندې دا ګراند میوزیم اف زوالجي دی دې ته زه ورننوځم ډېره ښکلې علاقه ده د لندن ډېره مزهداره موسم هم ډېر مزدار دی دا 4 جون دی او دلته یخني د ما جیکټ اغوستی ټولو خلکو اغوستي ګورئ ورته ګراند میوزیم اف زوالجي د هغې مخې ته زه ولاړ یم او دا تاسو ته ښیم دلته راورسېدم نن چې کوم دی نو د مۍ 4 تاریخ دی خو موسم داسې دی چې دلته 17 درجې حرارت دی لکه ګرمي نشته بلکل ما جیکټ اغوستی زه نن تاسو ته د ګراند میوزیم اف زوالجي څنګه راننوځي دا ګراند میوزیم اف زوالجي او دا په 1800 یو کم دیرش کې اسټبلیش شوی دی دا یو خزانه ده خو دې علم خلک په کار دی دا زما ګیلرۍ کې ډېر مزدار کتابونه پراته دي ما د هغې جنۍ تپوس وکړو چې دلته په ریسپشن باندې ده چې زه ورخطی شم خو هغې ووایي چې نه دا صرف د دغه دپاره سټوریج پرپز دپاره دي دا د دغه دپاره دی د پبلک ته دغه د کنسټرکشن دپاره نه دي دا دی دا وګورئ څه زبردست خو د مزې خبره ده چې په دې کې صرف زه یو بوډا یم نو ټول سټوډنټان داسې دا کړی sort of snakes دا ګورئ لږ وینه د بچی سره بیا خو وری دا دغه خپوړو کې ښودي دي ګراند میوزیم اف زوالجي ګورئ ورته دا زبردست دغه دی بانګو دی دا ګورئ ورته دا ګوره زبردست دی دا ګوره شاید د زړه خو دی Ja. دا مې پکې ټول نه دغه دی پارک یې ویني بې شماره قسمونه دغه کړي دي
دا پرزر کړي دي او دا کړي دي سموت سب مزیدار ده خره دلته چې زما سره زیات ګرځي نو دا ځوانان او سټوډنټس دي لکه دې ته د علم خزانه لکه ټریجر که نه دا چې کوم دی نو ورته ویل پکار دي او دا د دې حقدار دی علمي کوش دا دغه ګوره دې بیا دغه مختلف شکلونه دي دغه دي ډېر خپلې دی لږ څه بل څه دا ډیمانسټریشن یې کړي ګورئ ورته ټاټل یې پکې دغه کړي دي دغه هغې مختلف قسمونه یې بیا دا وایي دا بیا دا دغه دی دا ګورئ دا دنګو مښوکو والا مرغۍ چې دي هغه ماته خو دغه په دې باندې دغه دی دا پکې چرګ هم ده او دا پکې قارغه دی دا نورې مرغۍ دي دغه دي څلوې وړې ګورئ ورته دا پکې بیا ګونګی دی د ګونګي قسمونه دي دغه دي بیا د دوی په دغه باندې لکه د وجود په سټرکچر او په دغه باندې په دې باندې بحث کړی دی ډېر داسې جاس چې ورته وایي چې جبړه یا خولې ورته وایي که نه دا د هغې دغه دی ډیمانسټریشن د مزغو څه خبره یې کړې ده او په دې کې د مختلف دغه کړی ګورئ ورته خو پکې ډېر په ډیټیل کې نشم تللی دا بیا زما خیال دی د قدرت چې کوم مختلف مخلوق دی هغو له څه ورکړي دي دا کړي د هغې بیا دغه څه ډسې دا څه دغه دی دا ګورئ دلته دا ځینې دغه دي ګورئ ورته ګوره دې کې دا لکوټې د انګریزي ادارې کته دې ته دا جون دی سپیلنګ ته ګورئ نو مخکې به انګریزي لکوټې مختلفه لیکل کېده او دا هغې کې خو دي مختلفې د ماډلې خو دي ګورئ ورته مخکې ښوولي دي د بیا قسمونه بیا دغه دلته نوټس ورته لیکل شوي دي خو هغه زه نشم ویلی دغه د خپل ایجنټس خبره کوي دا ډېر څه نه صرف د متعلق علم خلک پېژني کوم چې غیر متعلق خلک یې هغه پرې نه پوهېږي ګورئ دا ګورئ دا د شادوګانو دا مختلف دغه ښوولي څه ډېر زیات ده دا خپله کار کې دی او دې ته فروټ بیټ لیکلی دی چې دا ولې لکه دې دغه ښوولي دي دغه څه ډیمانسټریشن یې ښوولي prehistoric archaeologist, unfortunately, that we have. It wasn't ergonomic, I suppose, so at least according to دا وایي نه I could say to like survey the land, especially the large grasslands and things like that. You know, and so I think she's perfect, and but that's probably what some creatures do, but not the difficulty to be as prevalent in other creatures. It's just that fact having an upright causes not علمي نوعیت ځایونو ته خاص خلک راځي دا زبردست دا ورکوټه دی خو خلک پکې ښه پوره راغلی دی لکه د دې خاص د شوقین خلک دی دغه نه دی ساپېش لیکلی اریا دی که نه چې دا دغه دا دی خو دا زما خیال چې متکبي ته به مارماهی ویلی دي د هغې په همدغه به دغه
دا د هغه شی دی دا ګورئ دا ګورئ دا ګورئ دا د شاهدوګانو په دغه باندې دا کړی تحقیق کړی دغه کړي دی میان داسې چې څه یې وایم زه داسې لګوټې د فوټوګرافۍ ماهر نه یم دغه یو زما ټکنیکل کمزوري ده ګرې دا ډکه خزانه ده زبردست غیده جوړ کړی دی ډېر ښکلی او دې علمي کوش خو بیا چې تا په یو خاص ښکليوالي سره وشي که نه د هغې مزه بیا بل شان دي او په دې کې د خلکو پاس کړی دی دا دی ګورئ زبردست خزانه ده که نه دا مهي دغه دی دوسو ډیټیل لیکلی خو دا وینئ ګورئ دا وینئ او دا په دې کې دونه دغه پراته دي خاص کار دا چې کوم د زوالجي سټوډنټان دي د هغو دپاره یو خزانه ده ګرانټ میوزیم اف زوالجي ته راننوتم دا په لندن کې د ایسټون په علاقه کې دی خو دلته دا داسې ښکلی داسې مزه ده زه چې د زوالجي سټوډنټ دلته راشي که نه چې هغه څومره څه زده کړي دا د هغو لاس کې پخه یو زه دا نشه خوش قسمته انسان یم چې دې ځای ته زما راتلل نصیب شو دا خزانه ده د علم خزانه ده